अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना हुम खुलासतुल अरबिल अरबाइ व खैरुल खलाइक़ बअदल अंबिया व हुम कन्नुजूमि फिस समाइ लिल इह्तिदाइ वल इक़्तिदा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़श शम्सु कुव्विरत व इज़न नुजूमु कदरत व इज़ल जिबालु सुय्यरत व इज़ल इशारु उत्तिलत व इज़ल वुहूशु हुशिरत व इज़ल बिहारु सुज्जिरत व इज़न नुफूसु ज़ुव्विजत व इज़ल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। याद ऊगर मून से जानत बवद हर दो आलम ज़ेर फरमानत बवद खुदा खाहत के मायारी कुनद मैल मारा जान बेजारी कुनद हर कुजा आबे रवा जन्नत बवद हर कुजा अश्के रवा रहमत बवद हर दम अज़मा सद्दरूदो सद सलाम बर रसूलो आलो अस्हाबश तमाम। दरूद शरीफ हुआ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा के चिकम 14 काल तेर कड़ियों नबदे के बुनियादी दावत अगद अकायदो चाहे कि द्री गट अकायद तौहीद रिसालत और आखिरत ददी द्रेवाड़ो बयान। मुशरिकीन न मक्की अल्लाह जल्ल जलालुहु सरा मुख्तलिफ माबूदान शरीक जोड़ो शिरक बीमारी वपके नागीत अवेल शो कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद कल दयुवे मुंगा खो रहमान और रहीम न पीजनो दखपल रब सिफत बयान कर नुदा आयतुना द सूरह इखलास नाजिल शो च अल्लाह जल्ल जलालुहु
هو الله هم اغا الله دے احد او یو دے یو او صرف یو دے واحد نه راغلی دلته ټکه احد راغلی دی واحد یو او بیا ورپسې دوا درې نا پوره شمیره ده خود احد راغلی د دې معنا ده چې یو او صرف یو دې پس دویم نشته الله الصمد هغه بے نیاز ده بے نیازه څه تعریف ده هغه ذات ده چې ټول مخلوقات هغه ته محتاج دي او هغه هیڅ چاته محتاج نه دي لم یلد ولم یولد نه هغه پیدا شوه دی او نه د هغه نه څوک پیدا شوی دی یعنی اصول او فروع دا هغه څه نسب نشته مشرکین می دا هغه نسب بیان کوي چې چا اولاد دی نو دا ورته بیان شو چې لم یلد نه خو پیدا شوه دی او نه د هغه نه څوک پیدا شوی ولم یکن له کفوا احد او دای چې دا 360 بوتان د هغه نیازبین او د هغه شریک جوړي ناغه کې د هغه نفي په دې اخیری آیت کې وشو چې دا هغه خو برابرۍ کوونکې دا هغه کف او برابر هیڅ څوک نشته بیا دا شانته توحید سره سره نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خپل رسالت بارکه چینو عقیده بیان کړه چې څنګه د الله رب العزت 1,24,000 پیغمبران مخکې راغلیو هم دا غي په شانته زه هم دا غي یو پیغمبر یم او دا غي انتخاب دی بنی اسماعیل نے پیدا کړو اسماعیل علیہ السلام اولاد کې زه پیدا کړم اکثریت د پیغمبرانو بنی اسرائیل کې راغلو د حضرت اسحاق علیہ السلام په اولاد کې نو قران کریم وی الله یصفی من الملائکه رسلا ومن الناس دا خدای الله رب العزت خپل خدا چې څوک رسول جوړ کی رسول دلته کې په دوه معنی کې راغلی دی یو هغه رسول مطلب دی پیغام رسون کې نو یو خو فرښتو کې د اسمان نه د الله کلام او د الله پیغام راوړي انسانانو کې پیغمبر طرف ته هغه فرښتو کې هغه د 1,24,000 انبیاو کې یا رسولانو کې نه ده او دویم د آیت کې چراغله ده ومن الناس چې الله رب العزت انسانانو کې انتخاب کړی ده او دغه انتخاب د عبادت په وجه یا د علم په وجه نه ده دا د الله رب العزت خپل انتخاب ده چې الله رب العزت څوک د دې منصب اهل وګڼل نو هغه لای پیغمبري او نبوت ورکړي بیا دې کې یو نبوت ده او یو رسالت ده رسول هغه پیغمبر ته ویل شي چې هغه باندې نوی احکامات نوی شریعت نازل شي یا کتاب نازل شي یا صحیفه نازل شي او نبی هغه پیغمبر ته ویل شي چې کم د مخکینی شریعت د مخکینی کتاب یا د مخکینی صحیفه یا د مخکینی احکامات او تابعداري کوي او هم هغه طرف ته خلق لا دعوت ورکوي څنګه چې حضرت موسی علیہ السلام د الله رسول دی ولې نوې کتاب په نازل شوی او هارون علیہ السلام هم په هغه دور کې دی هغه باندې نوې کتاب یا شریعت نو نازل شوی بلکې د دغه پیغمبر حضرت موسی علیہ السلام د تعلیمات او تابعداري به کوله او خلق تبع هم د هغه دعوت ورکو نو رسالت کې دوه خبره یو نبی یو رسول او بیا رسولانو کې دوا
یو هغه چې د اسمان نظم کې طرف ته د الله په حکم سره راځي، یعنی حضرت جبرئیل علیه السلام، دا واحد یو فرښتہ ده. ټول پیغمبرانو له چې وحی را لېږلې ده او د الله کلام او پیغام یې راوړی دی، هغه هم دغه حضرت جبرئیل علیه السلام. بیا دې کې درېمه عقیده هغه د ختم نبوت ده چې الله جل جلاله کومه سلسله شروع کړې وه د پیغمبرانو د حضرت آدم علیه السلام نه، نو هغه دلته کې په حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې مکمل شو، د هغې تکمیل وشو، ختم نه شوه، تکمیل یې وشو. اوس دې نه پس اډو ضرورت پاتې نشه د بل پیغمبر د بل رسول، نه امتی رسول یا پیغمبر راتلی شي، نوې پیغمبر او نه بل څه قسمونو کې څنګه چې پیغمبر علیه السلام فرمایلیو چې زمانه بعد به 30 دروغجن را پاس، 30 کذابون او بل ځای کې 30 دجالون، 30 دروغجن. دجال هغه ته ویلی شي چې ظاهرا بل صحیح او هغه اصل خبر هغه پټه کړي، دجل کوي، فریب ور کوي، دوکه ور کوي. نو د نبی علیہ السلام په خپل ژوند کې 3 کسانو داسې دعوه کړې وه، مسلمه، طلیحه او سجاح، دا پکې لا یو ښځه وه، دې هم د پیغمبرۍ دعوه کړې وه. نبی علیہ السلام کلهم یزعم، هر یو په دای کې دا ګمان لري انه نبی الله، چې هغه د الله پیغمبر دی. خلکو ته دا دعوت ورکړي، خو لا نبی بعدی، ما نه بعد بل پیغمبر نشته. او حدیث شریف کې یو ډیر بهترین مثال نبی علیہ السلام فرمایلی دی. داسې مثال دی چې یو داسې کس یاډو بالکل علم خوا کې هم نه تیر شوی، هغه په هم پوهیږي، دومره آسان مثال. نبی علیہ السلام فرمایلی چې یو کس یو عمارت جوړ کړ، بهترینه خښته یې پکې ولګوله، سر ته یې ورسو، چت یې پې واچو، رنگ او روغن یې وکړو، خو دیوال کې یو د خښتې ځای هغه خالی پرېښود. اوس خلکو کې شهرت وشو چې ډېر بهترین عمارت جوړ شوی دی، زبردست قسم محل پلانکی کس جوړ کړی دی. نو خلک راځي او ګوري، کتوله راځي. نو چې هر یو کس راځي دیوال کې د یوې خښتې هغه سورې چې ښکاري هغه ځای پاتې دی، خلک وایي دومره ښکلی عمارت یې جوړ کړ او د دې یوې خښتې ځای یې پرېښوده، دا څنګه عمارت دی؟ یعنی دومره خښتې ولګېدې هغه یو طرف ته، او دا یو خښته لا نه ده لګېدلې، د دې د وجې هغه حسن د هغې عمارت هغه کم شو او هر یو کس دا عیب ګڼي. نو نبی علیہ السلام ارشاد فرمایي چې دغه اخیری خښتې چې کم ځای دی، دغه اخیری خښته کومه ده د عمارت، دغه عمارت اصل کې د نبوت عمارت دی او دې کې هغه اخیری خښته زه یم. نو دې نه بعد خو څه پاتې نه شو چې عمارت مکمل شه، نورې خښتې خو پکې څوک نه لګي. نو مطلب دا دی چې زما راتلو سره د نبوت تکمیل وشه، مکمل. اوس د بل نوی پیغمبر یا د پیغمبرۍ دعوه کوونکی یا نوی شریعت او احکامات راتلو هیڅ قسمه ضرورت پاتې نشي. ها، حضرت عیسی علیہ السلام هغه پیغمبري خپله تیره کړې ده، خپل دور کې هغه خپله پیغمبري چې وه، نبوت هغه ته رسالت ملاو شوی او کتاب ملاو شوی او خپل امت ته هغه تعلیمات ورکړي وو. بیا الله رب العزت د نورو خلکو نه برخلاف څنګه چې هغه پیدا شوی داسې طریقې سره چې هغه عقل نه مني، بې پلاره الله رب العزت پیدا کړ، همدغه شانتې هغې باندې مرګ هم رانلی
بلکې الله جل جلاله ژوندې اسمانونو ته اوچت کړ، خپل حکمت وداغه او هغه به اخره کې د قیامت نه مخکې د نبی علیه الصلاۃ والسلام د امتی په حیثیت سره راځي. امتی نبی نه، امتی نبوت هغه شوه دی ختم. اوس چې هغه راشي د قران پاک تعلیم با عام کوي، کله راځي دا د الله رب العزت په حکم علم کې. نو د هغه د وجه اوس ډیرو خلکو د مسیح کېدو د عیسی کېدو هم دعوی کړی دي چې زه هغه عیسی یم، نعوذ بالله. نو نبی علیہ السلام مخکې نه خبرداري ورکړو، سیاتی 30 کذابون، 30 دروغجن به ډیر زر راځي. سیاتی ډیر زر. د اخیری چې اوس کوم 1908 کې مردار شو غلام احمد قادیانی، مخکې وی زه یو لوی عالم په شکل کې مخې ته رالی، د کافرانو سره، هندوانو سره، آریا مذهب والا سره، بدھ مت والا سره، دی سره به مناظرې کولې. نو خلکو کې مشهور شه چې وګوره دا خو ډېر غټ عالم چې مشهور شه. نو بیا یې څه موده پس اعلان وکړ چې زه د دې صدای مجدد یم. مجدد هر صدای کې الله رب العزت صدا سے یو نه سیوا کسان را پاسي چې د دین هغه ګټونه چې د خلکو د سترګو نه پناه شوي هغه دوباره ژوند کی. هغه ته وایي مجدد، تجدید کرنے والا، تازه کون کې. نو یو 2 کال چې بیا نور تیر شو، نو بیا یې وی چې زه مهدی یم، امام مهدی. دا هم یو نیک انسان به راځي چې د پلار نوم به عبد الله، د مور نوم به آمینه او د خپل نوم به محمد دی. د عیسی علیه السلام نه وړاندې به دی راځي او د مسلمانانو امام به، د مصلی امام به هم او د کورسای امام به هم. او چې هغه راشي، هغه نه بعد چې سموده تیر شي، عیسی علیه السلام به راکوز شي د اسمان نه، نو بیا به عیسی علیه السلام امام. نو بیا د 2 کال بعد بیا اعلان وکړ چې زه مریم یم، بی مریم یم. یو 2 کال بعد بیا وی چې زه عیسی یم، مسیح عیسی. او بیا وی چې زه نوې پیغمبر، نوې نبی یم. یعنی هر 2-3 کال بعد به د نوې اعلانات. نو دا شانته مخکې هم تیر شوی دی او دا هم دا ډیره غټه فتنه وه. اوس هم دی موجود دی، قادیانی په نوم باندې، مرزایی په نوم باندې، لاهوری په نوم باندې، دی کې اوس اته فرقې دي. او دا ټول چې نو د غلام احمد قادیانی پیروکار دي. هغه د قرآن کریم په مقابله کې خپل کتاب ته وحی ویلې ده، تذکره دا غي نوم دی، تذکره. دا کتابونو کې روحانی خزائن ډېر مشهور دي، 100 جلد کې. د قادیانو ګورداسپور ضلع چې کما انډیا ته پاتې شو، دغه ځای په تقسیم کې د مسلمانانو رسیدلو، خو هلته کې د قادیانانو یو لوی آبادی وه. نو هغه هلته کې انډیا سره خپل ساز باز وکړ او هغه خپل فوجونه رادن نه کړ او هغه خپل عیسی وګرځول. د هغې د وجې کشمیر هم زمونږ نه لاړ. که چېرې دغه قادیان او ګورداسپور دا علاقه مونږ ته میلاو شوی، د کشمیر اړو مسله به نه وه. نو دی هلته کې پیدا شوی، قرآن پاک آیتونو مقابله کې آیتونه جوړ کړي دي. انا انزلناه فی لیلة القدر چې څنګه دی نو لیکلي د انا انزلناه قریبا من القادیان. دا وحی مونږه قادیان سره خوا کې د یو کلی په غلام احمد باندې نازل کړی. داسې قسمه چې نو د خرافات بیان کړي. نو بهرحال 1908 نه تر 1973 پورې یو لوی تحریک د علما، د طلبا، د عوامو چلیدل دي.
تر دې پورې چې زمونږه لومبه کوم وزیر خارجه و هغه هم قادیانی و چې کله د قائد اعظم جنازه وه دې سایډ ته ولاړو د جنازه نه کړې او مونږ وزیر خارجه کړو. بیا دا یو ډیر لوی ساينسدان تیر شوی دی عبدالسلام په نوم باندې دا هم قادیانی و او دته هغه عالمي ایوارډ هم ملاو شوی بیا دلته نه تللی دی. نو 1974 کې بیا چې کله تحریک تر پارلیمنټه پورې ورسېده نو بیا دی ته چې نو د پاکستان نېشنل اسمبلی د دی د کفر اعلان وکړ چې هر هغه کس چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم اخیری پیغمبر نه مني او په څه صورت کې بل نوې پیغمبر مني نو د دایره اسلام نه خارج دی، کافر دی او بهر. نو دا درې چې کوم عقاید وو توحید، رسالت او دریم آخرت، په دې باندې نبی علیه الصلاۃ والسلام په مکه مکرمه کې ډیر زور او ډیر دعوت ته دی چلوي. ان شاء الله د آخرت دا عقیده به په بل جمعه کې ان شاء الله بیانو. الله جل جلاله دې مال تاسو له ټول مؤمنانو له نبی علیه الصلاۃ والسلام اتباع کول توفیق راکړي. وما توفیقی الا بالله.